السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې شیعګان خو د محرم په میاشت کې تور کالي د ماتم د اظهار د وجې اغوندي چې په هغه باندې دی اظهار افسوس او ماتم کوي. که یو مسلمان په دغه میاشت کې تور کالي واغوندي آیا صحت لري که نه؟ د دې محترم رور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایو الجواب حامدا و مصلیا. په عام حالاتو کې فی نفسه تور رنگ لباس اغوستل جائز دی او د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم څخه د تور رنگ لباس یا عمامه لنګوټه اغوستل سنت ثابت شوی دی. چنانچه حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، دی فرمائی ان النبی صلی الله علیه وسلم دخل یوم فتح مکہ وعلیه عمامة السوداء. امام مسلم رحمه الله دا روایت کړي چې نبی علیه الصلاة والسلام د فتح مکې په ورځ رالی او د تور لنګوټه تړلی. بل روایت کې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام خطب الناس وعلیه عمامة السوداء، خلکو ته خطبه ویل او لنګوټه یې توره تړلی. بل روایت کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت دی، ابو داود دا روایت نقل کړي په کتاب اللباس کې. هغه لیکي صنعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم بردة سوداء فلبسها، ما نبی علیه الصلاة والسلام ته تور چادر تیار کی او نبی علیه الصلاة والسلام هغه واغوسته. بل روایت کې خدام حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي ان النبی صلی الله علیه وسلم لبس بردة سوداء، چې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم تور چادر واغستی. او بیا حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي فقالت عائشہ ما احسنها علیک یا رسول الله، څومره ښایسته خوند در سره کوي، دا ستا سپینوالی په دغه توروالی د پټو یا د چادر کې راوتلی دي او دغه رقم د چادر توروالی ستا په سپین بدن کې دوره معلومیږي. صحیح ابن حبان دا روایت کړی دی. نو لہذا فی نفسه دغه جامه اغوستل په دې کې څه مشکل نشته. البته دغه جامه د ماتم یا د اظهار د افسوس د پاره استعمالول په شریعت مقدسه اسلامیه کې د تور لباس یا دغه رقم تور نشان د ماتم د اظهار د پاره یا د افسوس د پاره استعمالول دا جائز بالکل نه دی. په دې اړه باندې اقتضاء الصراط المستقیم په هغه فصل تعظیم یومن یو 310 نمبر صفحه کې د دې وضاحت ښه په تفصیل سره کوي. ما هو معظم فی الشریعه کیوم عاشوراء فهذا ضرب قد يحدث فيه ما يعتقد ان له فضیله، چې خلک د دې یو فضیلت هم بولي. نو لہذا په دغه وخت کې تور لباس اغوستل چې کم دی د ماتم د اظهار د پاره دا صحت نه لري. او دغه رقم د 3 ورځې څخه په اسلام کې ماتم ناروا دی. که یو ښځه د خپل خاوند د پاره ماتم کوي هم به 3 ورځې پورې د دې اجازت سته و اخواته نسته. نو لہذا زموږ د اهل سنت والجماعت قدیما او حدیثا د شیعګانو د دغه ماتمي کاروایانو انکار کړی دی. خو البته دا دومره غټه مسله ده دې سې جوړول چې اختلافات ته ولاړ سي دا مهم نه ده. لہذا یوازې تور لباس اغوستل خاص د ماتم د پاره هم نه، د انسان د نیت پر اعتبار دی. نیت که چیرې د هغه ماتم وي او د دوی سره مشابهت په خاطر باندې وي نو بیا دا رقم استعمال جائز نه دی. دا د روافض سره مشابهت راځي چې د شیعو او د روافض د ماتم د مشابهت د وجې څخه د دې څخه احتراز اولاد. ځکه نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منه، کوم چا چې د کوم قوم سره مشابهت وکړي د هغه سره به وي. نو لہذا که چیرې په دغه میاشت کې په دا نیت باندې تور لباس واغوستل سي چې شیعګانو سره مشابهت دی خو بالکل ناجایز دی، خلاف اولاد دی. ځکه چې دا خو د هغوی سره مشابهت دی. که مشابهت خاطر نه وي هم مناسب نه دی چې په دا میاشت کې واغوستل سي.
لیکن په عام حالت کې تور لباس اغوستل هیڅ ممانعت نشته، په دې کې څه مشکل او حرج نشته. والله اعلم بالصواب.